بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسې به په یاد وي چې په تېره ویډیو کې مو دغه درې معادلې د کورني کار په ډول تاسو ته درکړې وې. اوس به تاسو ته وښیو چې هره معادله څنګه حل کېږي. خپل کار سره یې مقایسه کړئ. لومړی مثال ګورو چې دلته 3x جمع 9 مساوي کېږي له 4x سره. بیا هم غواړو چې مجهول د مساوات چپې خوا ته راولو. د دې لپاره ګورو چې په ښي خوا کې 4x مثبت دي، نو مونږ د معادلې له دواړو خواو نه منفي 4x کموو یا دواړو خواو څخه 4x منفي کوو. نو دلته تاسو ګورئ چې په ښي لاس کې 4 مثبت x له منفي 4x سره ځي او 0 پاتې کېږي، او چپ لاس ته بیا 3x منفي 4x دوی دواړه چې کله سره تفریق سي نو منفي x پاتې کېږي او همدارنګه مثبت 9. په دومه مرحله کې بیا هم ګورو چې دا معادله نه ده حل شوې. د معادلې له دواړو خواو نه دا ځل منفي 9 منفي کوو، د دې لپاره چې له دغو 9 څخه ځان خلاص کړو، ځکه د معادلې په چپه خوا کې 9 لیدل کېږي. نو دلته به 9 له 9 سره خلاص سي او د معادلې ښي خوا کې به منفي 9 پاتې سي. تاسو وګورئ او منفي x په منفي x راښکته کړو. له دې وروسته تاسو وګورئ چې منفي x مساوي کېږي له منفي 9 سره. دلته تر اوسه بیا هم نه ده حل شوې، ځکه منفي x دی. مونږ یوازې د مثبت x قیمت پیدا کوو، نو د معادلې دواړه خواوې په منفي 1 کې ضربوو. منفي 1 ضرب د منفي x، منفي په منفي کې مثبت کېږي او 1 په x کې x، نو x مو ولیکه او منفي 1 په منفي 9 کې بیا هم یو منفي په منفي کې مثبت 1 په 9 کې 9، نو دا یې ځواب شو. دلته هم په دې مثال کې تاسو ګورئ چې x جمع 15x مساوي کېږي له 2x جمع 3. د دې لپاره چې له 2x څخه ځان خلاص کړو، د معادلې دواړو خواته دا ځل 2x منفي کوو، نو وینو چې 2x له منفي 2x سره ځي. د معادلې چپ لاس ته x له منفي 2x سره یوازې منفي x پاتې کېږي او 15 راښکته کوو او بل غاړې ته یوازې 3 پاتې کېږي. په بله مرحله کې بیا له دې 15 څخه ځان خلاصوو. هلته د معادلې دواړه غاړې دا ځل منفي 15 منفي کوو، نو منفي 15 به د مثبت سره ولاړ سي، منفي x پاتې کېږي چپ لاس ته، او ښي لاس ته 3 او منفي 15 دا تفریق کېږي او د غټ عدد علامه ورته کېښودل کېږي چې منفي 2 دي. نو منفي x مساوي سو له منفي 2 سره. اوس دا ځل بیا د معادلې دواړه خواوې په منفي 1 کې ضربوو او په دې ډول باندې لکه څنګه چې مخکې وویل سو ځواب لاسته راوړو. په درېم مثال کې هم ګورئ چې x منفي 6 مساوي کېږي منفي 3x جمع 3. دلته هم د معادلې له دواړو خواو سره 3x جمع کوو. ګورو چې منفي 3x له مثبت 3x سره ځي او ځواب چپ لاس ته 4x، ځکه یو x له 3x سره 4x منفي 6 راښکته کوو او مساوي کېږي له 3 سره. او دلته بیا د معادلې دواړو خواو سره 6 جمع کوو تر څو چې هغه 6 له دې 6 سره ولاړ سي، نو 4x به پاتې سي او ښی خوا کې 9 پاتې کېږي. 9 3 جمع 6 9 کېږي. نو دا ځل ګورو چې
4x مساوي کېږي له 9 سره. د دې لپاره چې یوازې د یو x قیمت پیدا کړو، د معادلې دواړه غاړې دا ځل په 4 تقسیموو. کله چې په 4 تقسیم کړو نو دلته تاسو ګورئ چې 4x پر 4 او بلې خوا کې 9 پر 4 باندې، نو دغه 4 به له 4 سره ولاړ شي او 9 پر 4 به پاتې شي. همدا یې ځواب دی.